السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه تاسو سره بیا په ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوونکو او خبره د ودونو کې او په جنجونو کې د ماشومانو د ځوانانو او ایون د لوی خلکو د لوی عمر د خلکو به حد زیات تیز رفتاری او غیر ذمہ دارانه ډرایوینګ په موټرو کې بهر کې ناستل په چتونو کې بهر کې ناستل په سایډونو پورې د موټرونو خطل او داغه کې د مرګونو د جوبلو په حواله باندې خبره کوم خو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحب زمون په علاقو کې د ودونو سیزن دی او په دې سیزن کې د تیر تقریبا 15 ورځو ډیټا کا څوک راوغلی نو زمون په پښتنه سیمه کې په درزنونو ځوانان هغه ځوانان چې دغه عمرونه تقریبا د 30 15 شپږ کالو یا دغه نه کم په دې عمرونو کې دي چې بالکل تیار ځواني اغي خپل ژوندونه د لاس نه ورکړل او دغه بنیادی وجوهات دا چې اغي په ودونو کې د جنج په موقع تیز رفتاری کړی دا او دومره بهتر سي موټر تیز چلولې دي چې بے قابو شوې دي یا د بجلی ستنه لره تړلې دي گاډي یا د کندې نه غورځولې دي زمو خو غریزي علاقې مشته پکې ډېر جوړې کندې ته غورځېدلې دي او اکثر په ټیم باندې دي یا هسپتال ته رسیدلې دي او الته ژوند لاس نه ورکړي دي دغه شانتي په موټر سایکلو باندې منډي وهل په سکوټرو باندې منډي وهل تیز رفتار ډرایوینګ کول په غټو گاډو باندې دا خو د روزمره معمول دی کاغه روزه ده او کاغه اختر دی او کاغه هر سیزن دی خو زه حیران دي ته ډاکټر صاحب چې په اخترونو کې خو جو خلک وایي زه اختر دی مونږ منډي وهو مونږ ته اجازه راکړي خو په ودونو کې چې دا د خوشحالي موقعي او په هر واده کې دا یو عام پریکټس جوړ شوی دی چې د واده د جنج ټول گاډي به سپیډ کوي یو خو زه په دې فلسفي په ونه شوم چې یاره دومره روزانه مرګونه کیږي روزانه خلک قتلېږي روزانه ځوانان مړکیږي بچیان مړکیږي زنانه مړکیږي او دغه باوجود په دې خاندانونو کې داسې څوک سنجیده سړی نه داسې څوک مشر نه چې هغه د خپل خلک کنټرول کی قابو کی چې ورته تاسو سپیډ مکوي دا خو جنج دی خوشحالي دا لکه څه ضرورت ته چې سړی دومره اور سپیډ ولي کوي ولې مقابله کوي دا خو په قلاره په قطار چې گاډي رواني ګولونه په لګېدلي ریکارډینګونه کیږي خوان کوي ک میوزیک مغاګي چرته کې ځاله خو دا چې دومره سپیډ د یو نه مخې کیږي او بل تر راتلو بل تر راتلو ټول معاشري دومره په تکلیف کړي چې عام گاډي په سړک په غاړه تلون کې خلک د روډ په غاړه لري ناست خلک دکانونو په غاړه ودېدلي خلک څوک سودا ته ولړي دا ټول خلک په خطر کې ځکه چې دا گاډي سو خو به قابو کېدې شي دا موټر سایکل دا موټر دا جیپ دا فلاینګ کوچ دا کم چې یو غټ گاډي دي چې اتل سوشل خلک پکې راځي اغي هم بے قابوي او پرای شادي میں عبد الله دیوانه ایون د کرای موټر هم اغي په دې وخت لیونی شي سچل پیوشي او دومره په سپیډ کې زی او دومره مقابله او د یو بل مخکې کېدل را مخکې کېدل په دې کې ظاهر خبره ده کیژوالټیز کیږي اکسیډنټونه کیږي ډاکټر صاحب یو هفته دوه هفته مخکې زموږ په علاقه کې وسوځکه دومره تیز روانو موږ جوړته پک اپ سوزکه وایو چې لپاسه پیچت نه او هغه زمونږ د سواد په یو سیمه کې دومره په سپیډ کې لاړو چې د روډ نه لګ خطا شو او که تاسو خیال کړئ زمونږ د غریزو علاقو کې د روډونو سایډونو ته ایون په موټروي باندې هم دي د وسپنې ریلینګ لګیدل یو ډېر غټي تاسو یقین وکړئ هغه سوزکه هغه ریلینګ ته ورپغاړه شو یو قسمه یعنی په شیشه کې ریلینګ ودن نشو او هغه تقریبا 20-25 فوټ شاته راوته د سوزکینه یعنی سوزکه لکه څنګه چې سیخ کباب سره ورته ټیکا په سیخ کې پی داسې سوزکه پاغې سیس کې و پیدل شو او پاغې کې زنانه او ماشومان او شاید دوه درې کسان پاغې کې مړ شو داسې تاریخ ساز واقعیت کیږي چې هغه ریکارډینګ قابلیت څلور 15 ورځې مخکې زمون په سواد کې یو بل واده کې درې ځوانان په یو جنج کې مړ شو او زه د مړ ځکه چې منګه شهید د لفظ دومره عام کړی چې عموما منګه چې څوک په دغه کې د مړ شي موږ شهید شو نو شهادت درجه خو الله ته پته خو بهرحال دا خودکشي ده سلور ځوانانو باغ موټر کې یو پکې لاس خو پیمات درې پکې ځوانان مړ شو دغه شان دي نه خبر دي نه چې یو هایس د واده گاډي هغه د کندې نرتاو شو د روډ نه او پاغه کې اته کسان مړ دي دا صورتحال د روزانه بنیاد باندې دي او په هر کور کې په هر کلی کې د غم په هر واده کې پیخيږي زما چونکه دا یو افسوس دی راته او په زړه کې یو درد دی چې سپیډ کول او دومره به احتیاطي کول دا د وړو کار خو دی ټیک ده خو په دې خاندانونو کې په دې میچور خلکو کې او فیملی وسره ناستای دی هم دا کار کوي په خپل
نو د سره د خپل بچو غم نه د سره دا غم نه چې زما دا اور سپیډینګ چې دا ټول خادي په غم کې بدلی. زه دا وایم ډاکټر صاحب چې پښتانه لکه په افسوس سره وایم چې ډیر بې حسه قوم دی، ډیر بې حسه قوم دی، او پښتنو چې کوم دی هغه زما په خیال په بل ځای کې دا چیز به نه وي. تاسو بهر هم ژوند وکړو، ودونه هلته هم کېږي، تاسو په عرب کنټریز کې پاتې هلته هم تاسو به ودونه لیدلي او د خپلې علاقو ودونو ته هم وګورئ. سړی حیران شي چې دا قسم صورتحال په پښتنو کې ولې دی، په نورو قومونو کې خو دا کار موږ ونه لیده. نو تاسو څه ویل غواړئ په دې حواله باندې؟ نور مثالونه به هم زه شیر کوم تاسو سره، تاسو څه معلومات دي هغه زموږ کتونکو اورېدونکو ته شیر کړئ. ډاکټر صاحب تاسو ته او زموږ ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات. دا خو داسې چل دی چې زه به د دې تمهید داسې شروع کړم چې دا د 2008 یا 2009 خبره ده چې په لکی مروت کې یو کله دی حسن خیل او هلته کې یو په والیبال په میچ کې یو خودکش دماکه شوې وه او ډېر کسان پکې، یو سل نه زیات کسان پکې مړه شوي، د یو کلي ډېر ځوانان پکې مړه شوي. نو دلته ما زه په جرمني کې وم په هغه وخت کې وم او زما یو کولیګ ما نه تپوس وکړو چې یاره داسې دا دماکه شوې ده. ما یو بالکل نو هغه ماته ووایي، لکه ما هم د هغه ما سره د افسوس اظهار وکړو، ما هم وکړو. نو هغه راته یو بله خبره وکړه، هغې ووایي چې یاره داسې دي چې دا خو چونکې دمکې دي، دا خو لکه چلو نور خلک د دې وجوهات کېدی شي، خو ما هسې لکه وایي یاره د پاکستان باندې مې ډېټه کته، نو پاکستان په روډ اکسیډنټس کې په دنیا کې په ټاپ ملکونو کې دی. دا وګوره بالکل داسې وایي، لکه 10,000 کسان او ستن هر کال په روډ اکسیډنټس کې مړه کیږي. دا ریکارډډ کسان او داسې هم دي چې هغه ریکارډډ نه وي. ډېر خلک زموږ طرف سره ډېر څیزونه ریکارډ کیږي نه. او دا که تاسو یاد شي دا یو کال نیم مخکې دا پی ټي ایم ولا چې غټه جرګه کړې وه په خیبر کې، هغې کې منظور پښتین یو ډیټه وړاندې کړې وه. هغې ویلي چې را په 100 کالو کې زموږ پښتنو کې او 80,000 کسان چې کوم دي هغه په ټیرریزم کې مړه شوي دي. په هغې کې فوجیان هم، پولیس والا هم، عام وګړي هم، هر څوک پکې شامل وو. نو دا د 100 کالو کیسه وه، یا د 100 نه هم لږ زیاته 22 کالو. او بل طرف ته په روډ اکسیډنټس کې خلک چې دی که نه 10 د هر کال مري. اصل زه د موازنه کوم چې ګوره لکه دا یو داسې څیز دی چې لکه دا مونږ کنټرول کولی شو، دا زمونږ په لاس کې دی. کوم مرګ زمونږ په لاس کې نه دی، مونږ هغې پسې ډېر لګوي او کوم چې لاس کې دی هغې باندې غور نه کوو. خو د دې شاته ډاکټر صاحب یو څو مسکنسپشن دي. زه اکثر دا خبره کوم زمونږ طرف ته ډېر مسکنسپشنز مذهبي خلکو کریټ کړي دي. مونږ طرف ته دا ډېره عامه کیسه ده چې د مرګ وخت بس معلوم دی، مرګ الریډي لیکلی دی. نو بس هغې کې لکه شاته مخ ته څیز نه کېږي. لکه دې څیز سره زه خپله اتفاق نه کوم، داسې نه ده. دا ټیک دی. دا چې کوم دی لکه دوی دغه آیت کوټ کوي که نه چې اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خو دې نه مخکې چې کوم دغه دی دا دوی نیم آیت کوټ کوي که نه ولکل امة اجل. دا د امت کیسه ده که نه، دا د انډیویجول کیسه نه ده، بالکل دا د قوم کیسه ده. نو دې کې بیا ډاکټر صاحب راځو اوس د دې مایکرو چې کوم وجوهات دي، هغې کې یو وجه دا ده چې زموږ طرف ته چې کوم 18 کاله د لایسنس لپاره دي، یعنی اکثر ډریوران دې کې ماشومان هم وي، 15 کلن 14 کلن چې هغه هغې لیګلي هغې له ډرایوینګ ته الاؤډ نه وي. او بیا چې کوم د 18 کلن هم دي هغه سره هم ډرایوینګ دي، هغو څه پراپر ټریننګ نه وي شوي. د دې خلکو لکه زه چې وګورم ایون چا سره پاکستان کې ډرایوینګ لایسنس یې دي هم که نه، هغو هم جعلي جوړې کړي دي، اکثر په پیسو جوړېږي. او لکه ټیسټ خو ما چېرته نه دي لیدلی، اسلام آباد کې چېرته یو ځای کې کېږي، خو لکه نور خو اکثر ټیسټونه نه کېږي. لکه پښتونخوا کې خو چېرته ټیسټ نه کېږي، بس 2000 روپۍ ورکوه او لایسنس اخله. لکه دا زما ډېر سویپنګ سټیټمنټ چې ورته وایي دی، او هره ضلع کې دغه کار دی. لکه که څوک دې نه منکرېږي نو هغه باسې منکرېږي، نور لکه کار دغه دی. بالکل. نو اوس چې دا سړی ټرین نه دی، نو ستا ته به څنګه اویر کېږي؟ زه دلته کې ډاکټر صاحب چې راتلم نو ما 13 کاله 14 کاله الریډي ډرایوینګ کړی و. صحیح. خو بیا هم دلته کې زه راغلم، زه چې ډرایوینګ مې کوم نو دلته کې د ډرایوینګ 1300 کوېسچنې دي، 1300 سوالونه دي. 1300 تیوري دپاره. 1300 کوېسچنز دي. اوهو. دا د ګاډي د انجن او د خرابېدو او د دې څیزونو نه او اکسیډنټ به څنګه هینډل کوي او څنګه به نه کوي او چېرته به څنګه بهیویر کوي په ډرایوینګ کې او څه به کوي او څه به، دا ټول څیزونه چې کوم دي تا ته
ستا دومره ریاکشن ټایم دی، ستا سپیډ دومره دی، نو ته به څومره میټر ته ډسټنس پکار دی، دا ټول کیلکولیشنز وي پکې. ویری ګډ. ها او بیا دلته کې لکه ته چې تیوري پاس کوي هم، نو تیوري پاس کول ډېر ګران دي. لکه زه چې خپل ځان درته وایم، لکه ما غوندې سړي چې هر لکه ما سره دبۍ لیسنس هم هلته مې هم تیوري کړی، بیا هغې باوجود هم ما دلته کې 2 نیمې 3 هفتې ورته ما سبق داسې ویل لکه 10 او 12 هلک چې سبق وایي ورته، دې نه بغیر نه پاس کېږي. ګډ. نو لکه هغې سره ته انفارم شي ډېر زیات، ته اویر شي. هغه دا ټول څیزونه، سایکل نه به څنګه ډسټنس ساتي، موټر سایکل نه به څنګه ساتي، بل ګاډي نه به څنګه ساتي، ټرک ته به څنګه لار ورکوي، بس ته به څنګه ورکوي، بازار کې نه به سیټي کې به څنګه بیهیویر کوي او سیټي نه بهر به څنګه کوي. نو دا بیسیکلي د اویرنس کیسه ده، دا د خلکو سره انفارمیشن نشته. او بیا دا د یو کیسه داسې ده چې د یو سړی غلط وي او یو غلط نه وي. لکه پاکستان کې وته چې ډرایوینګ کوي، په خپل به ځان بچ کوي او بل سړی به بچ کوي، ځکه چې یو بل سړی به لیونی وي او په ډرایوینګ به روان وي، نو نه به پیږي چې سره څه وکم. بیا د کې یو سیز ډاکټر صاحب بل هم دی چې زموږ طرف ته د ګاډو چې کوم ډرایوینګ حالت دی هغه کې هم د ګاډو ریګولر چیک اپ نشته، هیڅ چرته پاسینګ نشته، د ګاډي هیلث هیڅوک نه ګوري، بس ګاډي د واخست مستری وي چې ټیک دی او بس بوزای نه ریګولر چیک اپ، نه څوک ټایرونه ګوري، نه څوک انجن ګوري، نه څوک بریک ګوري، نه څوک څه شي ګوري، هیڅ شي نه ګوري. لکه داغه روډ سیفټي کلیرنس هیلث کلیرنس داغه نشته. نو دا ټول څیزونه بیا چې کوم ادا چې پروډو کې مسلې دي، پروډو کې د باجرانی پرتیشته کې پرتیشته ها بیا چې کوم ګاډي کې نه سیفټي میجر دي، لکه فار ایگزامپل ایر بیگز دي. پاکستان کې یو ګاډي کوم ایر بیگ نشته. دا او تیر کا دا یو 2-3 کال وړاندې قمرزمان کایرا صاحب چې کوم دی د پنجاب د پیپل پارټي لیډر دی، د هغه زوی په یو اکسیډنټ کې وفات شو. نو هغه دغه خبره خپل هم کوله چې لکه دی کې کا فار ایگزامپل دغه وی د ایر بیگز نو زموږ بچو. خو بل یو قصه ده چې جناب زمونږ طرف ته چې مرګ څنګه هم وشو، مونږه شهادت طرف ته بوزو، مونږه ګلوریفای کوو، مرګ مونږه نورم خیسته کوو. کوم معاشرو کې چې مرګ خیسته وي الته ژوند نشي خیسته کېدی. دا ټیک ده، مرګ نه بدن ساتي، خلک په دې په ژوند کوي، په دې به نه په یې مرګ ته ځان ورسوي. نو خلک زموږ طرف ته یو شارټ کټ چې کوم دی کنه، زه به تاسو ته یو مثال درکوم. زما خپل یو ډېر لکه نږدې ریلیټیو مې دی، نو هغه اوس ډېر ښه پوسټ باندې دی، ښه لکه جاب کې ښکلي. هغه ټیم کې نه هم لسم کې د سبق نه تنګ و، نو زه ورسره ورنم ګپ شپ ورسره لګو. نو ما ورسره چې هغه خیالات مې وکتل کړه، نو هغه ته ما وویل چې لکه ته خو لږ داسې ګډوډ شوي، نو داسې دغه چې کوم ایکسټریمست ارګنایزیشن دي دغه طرف ته دغه ډېر زیات ټلټډ و. ما ته وایي مړه یار د سبق نه بس تنګ شوی یم، د پلار نه مې تنګ شوی یم، د سبق نه تنګ شوی یم، یاره بس دغه بس مړ به شم او چې شهید خو به شم که نه. نو ګوره لکه دا ولې دا کار کېږي؟ دا کار ځکه کېږي چې موږ الریډي هغه ته مرګ ګلوریفای کړی دی. لکه زما په نظر دا هم خودکشي ده. دا خودکشي ده، دا خودکشي ده. تاسو دا د ودونو خبره وکړله، ودونو خبرو سره یو بل زموږ طرف ته د سیاسي جلسې چې کومې دي، د سیاسي جلسو چې کوم جلسونه وي په هغې کې هم آلموست د واده په شانتي څیزونه وي، لکه دغسې تیز رفتارۍ او موټرسایکل او خلک او بالکل بالکل دا ټول څیزونه دا. نو دا ټول څیزونه لکه دا کلیکټیو ایشو په دې موقع باندې راځي تاسو خبره کوم منګه به حیثیت قوم چې مونږ کله غړه ګوره وینو لکه په یو ګور کې کنه، او اوس د باقي ټول کلی علاقې سره واده سره څه کار دی چې ته په ځان باندې هغه نخرې کې، او لکه ستا په کور کې واده دی خو ستا په کور کې دننه غرب غوبل پکار دی کنه، او بهر روډ خو د ټول خلکو به شریک کوي. او په هغې کې لکه تا د خپله فیملي شریک کولاو کړي دي کنه، اسې مرګونه په دې باندې مرګ کې چې به زما زنانه ته چا وکتل او چې کله واده نو د خپلې د کور زنانو ټولو مخونه ښکاره کړي دي دا او ټولې شیشې کوله کړي او ماشومان یې په شیشو کې بهر راوستي. ډاکټر صاحب ها زه دې کې یو تاسو ته بله خبره کوم، تاسو دې کیسې سره زه چونکې بایولوجیسټ یم، دا چې کوم په ځنګلونو کې ځناور دي که نه یا مرغان دي، دوی چې کوم دې کې چې کوم میلز وي او هغوی چې کله دغه بریډینګ سیزن راځي که نه، نو دوی یو سپیشل ځای وي هغې ته ډیک وایي. ډیک بیسیکلي په دې بحري جهاز کې دغه بهر تخته چې وي هغې ته ډیک وایي. نو دغه سیز ته هم ډیک وایي.
لکه میدان شو یا شو نو دا دې کې چې کوم نروي کنه دوی په ځان نه پیږي دا غډيږي وزري کولو کړي او کله سکی او کله سکی چې د فیمیل اټریکټ ما دا دې کې د ډرایورانو هم دا مسلې وي دا خبره ټیک ده. نو دا دغه ډیک والا کار کوي دی دا د ډیک ولا کار دی دا ځان خای بالکل ډیک والا دا چې لکه زما په خیال خزه ځان ته اټریکټ کما دا زما په خیال دا بے غیرتوب د بے غیرتوب انتها درجه ده. د بے غیرتوب هم درجه کنه یو لږ بے غیرت یو لږ ډیر بے غیرت یو دا غیر ډیر بے غیرت کنه. زما په خیال دا بے غیرتوب مختلف درجه ده په انتها درجه باندې. خو بل بے غیرتوب دار ډیر په معذرت سره خبره کوم د خپل اوریدونکو کوم د محترم معاشره دا خبره په کار څخه کوم چې دا د دې خبره چې په دې کې ژوندونه ته تاوان دي مرګونه پکې کیږي. نو لکه په دې باندې کمپرمایز نه په کار چې موږ پندر خبره وکړو په کار دا چې زمونږ پښتانه مشران د هر خاندان کې چې یو سنجیده سره هو پکې کنه تعلیم یافته یا که تعلیم یافته نه ګیره به سپینې. خو ما پرون په یو واده ما پرون یو ویډیو کړی په فیسبوک باندې په خوا کې مې واده تیر شو یاره ټول هغه ډرایوران چې داغو ګیری دي خغټي غټي سپین بګې لګېدلې دي خپل د کور فیملی کې نه ولې دا زنانه خپل کې نه ولې دي او خپل بچیانه په شیشو کې راځي دي او یو موږ د روټین کې دوه سایډ دی کنه یو ډرایور سایډ او یو د موږ کنډکټر سایډ وایو کنډکټر سایډ at least like safe دي ځکه هغه سره بل گاډي نه کراس کیږي د ډرایور سایډ څخه باقاعده بل گاډي کراس کیږي. نو د دې سایډ ته خلک ماشومان راوستي او په دې تنګ روډونو کې او په دې دومره رش کې چې لکه مطلب دا 95% د مرګ تر ماشومان او دا ځوانان کې نیولي. لکه ګورم یو څه ځوانان دي چې په خپل راوځي خو چې د 15 کالو ماشوم ته په شیشه کې راوباسي او دا 2 کالو د 9 کالو دا ماشوم خو په خبره نه پوهیږي کنه دا خو تا کې نه ولې بار په شیشه کې درایسته دی دا خو او د معمولی اخوا کې دی خو کې دوسه د ماشوم لیدم شي او دا بل ګاډي سره باقاعده په کراس کې مګر کې دی شي ختمي دی. ډاکټر سي تاسو خو دا کیسه کوي کنه چې لکه بهر رئیس نو دا سي سړی په خاندان کې کم از کم خدمت سړی په کار کې کم از کم خلک وګوري دا خو دی مهذب معاشري خو د سی وی ترتیب ولا معاشري خو د سی وی ته خو لکه په سیټ کې نستلې دی کنه دلته کې چې ما سره د 15 سیټونو ګاډي دي نو زه شپږم کس نشم کېنولې په ګاډي کې دنه نشي کېنولې نه نشم کېنولې ځکه چې بیلټ هغه سره نشته ماشوم په هیڅ کې نشم کېنولې ماشوم په هیڅ کې نشم کېنولې وګوره ته څومره الته انسانيت قدر دی ماشوم ته خپل سیټ وي دا زه به تاسو ته اوس لکه ریسنت مثال درکم زما لور یو بل ملګری خواته لاړه نو الته یو بل جنې مو هغه کور موږ سره نږدې دی هغه مور و نو هغه پیدل راتل ځای لګ درې مو 2 کیلومتره سمرو ما غوښتل چې زه هغه راوړم ګاډي کې خو ما سره په ګاډي کې دویم د ماشوم سیټ نو دا ورته لکه سیټ ما سره خسرونه ما سره خالی وو خو هغه ماشوم چې په کوم سیټ کې دی کنه دا ماشوم دا هغه ماشومان د پر سپیشل سیټ یو کار سیټ چې وته هغه سره نو لکه دویم هغه سره نو هغه ته مو چې سوري لکه زه نشم تاسو کې نو او دلته خو ورول ډیګی ته دلته خو ډیګی نه د ګاډي موټر ډیک چی شاته هغه ډیک کولاو کی او په ډیک کې ماشومان کې نه نو لکه دا د زمواري مظاهري دي دا د معاشرو مظاهري دي د خای چې لکه مونږ د کم لیول خلک یو مونږ د تهذیب په کم لیول یو مونږ د ترقۍ په کم لیول یو مونږ د لکه ژوند سره د مینې په کم لیول یو لکه دا ټول داسې زونه دي مونږ سره د مرګ هر ذریعہ موجوده ده او د ژوند کولو طریقې سره نشته آسان ترين ذرایع ګور ډاکټر صاحب دا الکتریک سکوټر ته ډیر لکه چې دا مې واغسته د دې خپل کړی ته سړی سبزی په کوزي کې سبزی راوړي بل سودا وړ سودا پر وړي خو تاسو یقین وکړئ چې موټر سایکل او د الکتریک سکوټر د دې یری نه نشم واغسته چې دلته کې دومره بدتمیزه دي کنه ډرایوینګ والا دومره بدتمیزه چې هغه دی وجني ته په قلار راځي ته په ټیک ټاک رواني خو بل سړی دی نه پریدي دی وجنه لکه منګه خپل بچو ته سکوټر موټر سایکل نشو غسته او چې بل سړی په سکوټر موټر سایکل ګرځي نو منګ په یریګو خدا کوم چې سړی چې موټر سایکل او سکوټر دلته چلای کنه هغه کوم اخلاقیات نشته کله به کې نهسته کسلور پینځو د وخیږي او دا غوږ کوم سپیډ یو کوم او هیڅ سیفټي میجر نشته نه هیلمټ سره نه سیفټي میجر نشته بل سرکار هم په دې کې غفلت کوي په کار د چې باري جرمانه او سرکار هم کله دا چې موټر سایکل دی بندي کې خو زمونږ سیاسي خلک بیا زی وای را پرېدا لکه سرکار څه وخت پر دا کار وکړو چې کوم اوور سپیډینګ کوي ون ویلینګ کوي هغه خلک یې گرفتار کړو تارونو ته بوزي بیا به زمونږ د خلک ټول زی سپارښتنه لوي را پرېدای دا خو لکه زه یو څه د مزاح د پر یو خبرو کوم دلته کې چې کله سي
واده وي یا میچ وي کنه د فوټبال میچ وي نو په هغه کې به خلکو داسې وي چې د پولیس نه یا حکومت نه د محکمې حکومت نه پرمیشن اخیستی نو میکسیمم بدمعشي یا میکسیمم دغه چې کولی شي کنه نو هغه کې دا ورته الاود وي چې هغه ارن وهلی شي کنه صرف ارن نه ارن وي بغ 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 او دلته ماشومان له موږ په اختر په ورځ باندې سم غوبل جوړي د ارن وي په انکار جوړي نو هغه د صرف د ارن ضرورت ده اجازه ده او دلته هغه هم د سیوی کنه چې ګوره هغه لکه دلته کې خود سونه وی چې لکه تا ته یو لس بجې نه 12 بجې پر اجازه دي بس دا یو غنټه ده بس بیا کنه پس 12 بجې به ختم شو ختم بیا نشي کولای خو بار ډاکټر صاحب زمونږ وخت پروګرام تقریبا قابو ده خو ډېر په افسوس باندې ډېر احساس او ډېر د خفګان د لاسه زموږ په دې پروګرام کې خبرې موږ خپل اوریدونکو کتونکو ته سخت کړي خو دا سخت خبرې د دې د پاره دي چې زموږ پروګرام څوک هم اوري چې د قشنده سخت خبرې ارجاته وکي په خپل خاندان کې وکي خپل رونو ته وکي خپل مور پلات وکي چې یو ماشومان لا چې هغه انډر ایج دی غوړه گاډي مور کوي ډرایوینګ لپاره دویم دا کار دی چې په خپل ودونو کې ماشومان په شیشو کې مکه نه وي کزوانان کینی اغي ته غوسه کوي چې هغه دن نه کینی دا یو ماشوم په څومره تکلیف را لويږي دا ځوان د 15 کالو پورې څومره په تکلیف را لوي شوی څومره د مور بلار د پرده د امیدونو مرکزي او دا څومره په اسانه باندې within seconds چې کوم د دنیا نه لړ شي او خبره ورسره وشي ډاکټر صاحب خبره وشي وخت راغلی وخت څنګه راغلی ته ورته غورځي د کاندي ته ورغورځي سین ته ورچه سمندر ته ورچه نو دا وخت راغلی دی دا خو ته مړ کې کنه قاتل نو زما د پښتني معاشره د خپل معاشره نه درخواست دی چې په کم کور کې د سړیتوب سړی چته یې کنه مشر په کار د چې هغه په دې باندې وسو کې په دې باندې سوچو کې چې په خپل واده غم خاطر کې باقاعده ریټ قائم کی لازمن خبره 15 پختنه په خاندان کې دي چې هغه خبره مني او په دې ماشومانو او خاص کر فیملی کم خلک چې خپل ماشومان په موټرو په شیشو کې نه دي د خو باقاعده غوسه وکي پولیس ته اطلاع وکي پولیس کته پولیس سره وختم ان شاء الله کاروي به مو کی پولیس راوغواړي پسې چې بای دا سړی دا کوي دا بدتمیزي کوي خلک وایي زما په خیال په دې خبره باندې زموږ مشران د پښتني معاشري په کار د چاغه زنانوم او نارینوم چاغه په دې باندې کوشش وکي زنانه ساش شاته راسي دا غوړه مخې ماشوم بار ته وته نو زنانو کوم لکه عقل په نه کنه په کار چاغم دا کار وکي خپل بچا دن کې نه ځان سره ډاکټر صاحب زه په اخره کې یو کیسه کوم د تاسو په نوري کیسې وکړي کنه زموږ طرف ته خو تاسو طرف ته د ټوپک ولا کیسه دومره ډېر نه زموږ طرف ته ساوث طرف ته خو د ټوپک ولا ډېر ده او په دې گاډو کې خلک نستي په یو لاس باندې ټوپک بهر رېستلي او ډزم پکې کی په واګه په یو لاس پروان گاډي کې هر لوبه کوي مطلب تاسو ساوثرن ایریا زمونږ د ناردرن یو قدم نور مخکې دي مخکې نه جهالت کې په شاید یعنی موږ ټول معاشره قاتلان یو موږ ټول معاشره قاتلان یو از نېشن من قاتلان یو یا به سړی په ټوپک ولو یا په چاقو وجنو او یا په اکسیډنټ وجنو په واده او په خاده کې دا خو ډاکټر صاحب لکه داسې دي چې دا ټاپک بل طرف ته وړي ما یو ورځ د اوس من چا سره د په مارچ کې ما یو چا سره کاونټینګ کو لکه شمارل مو زموږ خپل کلی وطن کې نو په دریو میاشتو کې 28 مړي په ټوپک شو 28 مړي په دریو میاشتو کې په وړو کې باندې یو نن دا پروګرام دی نو وایم چې دلته کې په ټول ملک په 28 مړي په لاس کاله کې نه کیږي خدا اوس د ودرو د شمار کا ډاکټر صاحب زه په ثبوت ویل شمه چې په تیر یو نیمه 2 میاشتې کې په ودونو کې بسالو یوجن کې بشوي ناردن اسکه بار ډاکټر صاحب د پروګرام وخت زمونږ پوره وخت ډیرو شو د خپل کتونکو اوریدونکو وخت نور ناخلو په دې امید باندې چې ان شاء الله پر روانو ودونو کې به زمونږ مشران زمونږ خويندې هغه په خپل باندې د ریسیز نیوکه کوي بچان ځوانان دا په شیشو کې بار کې راستو ته نه پریدي به ترتیبه او د دوه ته نه پریدي د گاډو پورین خریدو ته نه پریدي او د خپل ژوند او د خپل بچو د ژوند په خیال ساتي یو درخواست دا کوم چې تترنګونه سبسکرایب کول پکار دي تاسو سبسکرایب کړئ زموږ پروګرام لایک کړئ کمنټ مونږ ته کوي او زموږ رهنمایي وکړي د الله پامان